نغمه په یو تازه ترین ایونت کې یو تازه ترین پروګرام کې میلمه وه چې هغې کومې خبرې کړي دي، کوم خبرې هغې طالبانو پسې کړي دي، نو تاسو سره دلته شریکوم. مکمل انټرویو به تاسو په خپله وګورئ. هغه په دغه انټرویو کې څه وایي او دغه انټرویو کې هغې د خپلې خولې نه دغه خبرې کړي دي چې دا طالبان یاد کړي دي چې دوی کوم کارونه نن سبا په افغانستان کې ښځو سره راخیستي دي، نو دا د ښځو د زړه ازار اخلي. دوی چې دی هېڅکله به کامیاب نشي، دا د هغې د خولې خبرې دي او وایي چې دوی په ښځو باندې ظلم کوي. هغه د ښځو د تعلیم مثال هم ورکوي. بل اړخ ته بیا دا هم وایي چې دوی د خلکو زړونه ازار کړي دي. خپل ځان یادوي چې ما هېڅکله هم د چا زړه نه دی ازار کړی او زه چې کله هم به افغانستان ته لاړم نو په بورقه کې به ګرځېدم، ښه حیا پرده کې، خو بیا به هم خلکو زما ورور ته ویل چې تا سره د ښځه څوک ده چې دا په بورقه کې په دغه طریقه باندې ګرځي. نو دوستانو یو مختلف قسم خبرې هغې کړي دي چې بیا هغې دا هم ویلي چې دا طالبان یادول چې دوی به یو هم د جنت مخ ونه ګوري، ځکه چې دوی په ښځو ظلم کوي او کوم دغه یتیمانان چې د افغانستان یتیمانانې ښځې دي او نور دغسې ښځې یادې کړي د هغوی د زړه ازار اخلي. د دغه خبرو نه پس بیا د دې کوم نظرونه دې سره چې خلکو شریک کړي دي نو هغه نظرونه دومره منفي وو چې ټولو خلکو نغمه په سپکو سپکه کړې ده او تر دې حده خلکو ویلي دي چې په اسلام کې د ښځې دپاره د حیا پردې حکم شوی دی، نه دا چې یو ښځه د بې حیایي کوي، سندرې دې وایي، بې حجابه دې ګرځي او هغه دې جنت ته لاړه شي، نو دا د دې خامخیالي ده. البته جنت او دوزخ ورکول دا د الله پاک فیصلې دي، خو بیا هم تر کومه حده پورې چې د حیا خبره ده نو باید چې ښځه چې کوم ده هغه حیا وکړي. حیا د ښځې دپاره راغلې ده، خو هغې چې نورې خبرې کوم د طالبانو په اړه باندې کړي دي او ویلي دي چې دوی د ښځو زړه ازاروي او د زړه ازارولو سره دوی دا هم کوي چې دوی په سکولونو باندې هم جینکۍ بندي کړي دي. نو دا و د نغمې انټرویو. بهرحال ستاسو نظر ډیر ضروری دی. پښتو پوسټ چینل سره خپل نظر ضرور شریک